ګڼ شمېر مشران ناست دي، سیاسي قایدین، د علاقې عمایدین، سپین ږیري، سماجي کارکنان، دانشوران او پوهان. د وخت تنګي د لاسه د هغوی نوم نشم اخیستی، خو په ما لازم ده چې زه شکریا ادا کړم د مشر محمود خان اچکزی صاحب او د خپل مشر ورور ارشد علي خان ایډوکیټ صاحب چې د دې جرګې انعقاد یو کړو، موږ ته دا مقرره کړله چې خپل درد بیان. ډېرې ښایسته خبرې وشوې، زه د هغه ټولو خبرو تایید او توثیق کوم او کوشش کوم چې کومې خبرې شوي دي بیا ونه کړم، او که کول یې ضروري وي چې په یوه جمله کې او یو څو اهمې بنیادي خبرې بالخصوص دلته پارلماني قایدین ناست دي د صوبې او د مرکز، دلته بلدیاتي قایدین ناست دي او دلته سیاسي قایدین ناست دي. محمود خان اچکزی صاحب په صورت کې د دې په مخې ته دا یو څو خبرې راوړم. د دې ملک تر ټولو نه لویه مسله څه ده؟ هغه د پاکستان په دستور په دیباچه کې لیکلې ده پریمبل. درې خبرې دي. دا زموږ په منځ کې عمراني معاهده ده. د دې پاکستان دا خلک د دې معاهدې تحت راغونډ شوی دی او یو ملک او ریاست پاکستان دی. نو د هغه معاهدې په دیباچه کې درې خبرې دي. یو دا چې په دې ملک کې به حاکمیت اعلی د الله تعالی د جرنیل صاحب بني. د دې مطلب دا چې دلته به د اسلام نظام اسلام شته نشته. دویمه خبره دا ده چې د دې ملک د اقتدار اصل مالکان به د دې ملک بچي، د دې ملک د اقتدار اصل مالکان به د دې ملک باشندگان وي. د دې ملک د اقتدار مالکان د ملک باشندگان نشته. درېیمه خبره پکې دا ده چې دا عوام به د خپل حق اقتدار through chosen representative استعمالي. د chosen خو نه دي، هغه جرنیلانو په خپله خوښه د خپلې مرضۍ خلک پارلمنټ ته راوستی. نو د ټولو نه اهمه مسله د دې ملک دا ده چې د دې ملک دا دستور بحالول غواړي، د دې ملک د عوامو حق حکمراني بحالول غواړي، د دې ملک پارلیمنټ ته د عوامو منتخب چونیده نمایندگان په حقیقت کې لیږل غواړي. د هغې نه پس به بیا مونږ دا باقي مسلې حل کولی شو تر څو پورې چې د ملک د بنیاد دا مسله دي. نو جرنیل شاهي ته د دې وطن نه ازادي ورکول لازمه ده. دا مسلې موږ تاسو ټول پیش کړي. چا ته مو پیش کړي؟ پارلیمنټ ته مو پیش کړي. د شپږ کاله پاتې شوی، یو کرنیل سینټ چلي او یو کرنیل قومي اسمبلي. نو دا اول نه د کرنیلانو نه آزاد کړي. لومړی څیز دا وکړي. دا لومړی خبره. دویمه خبره دا ده چې زما د پښتونخوا د خاورې اصل لومړی ضرورت امن دی. موږ د تاریخ په کتابونو کې لوستل کنه چې یورپ کې په دې ازمنای وسطا کې به 40 سال او 50 سال جنګونه. موږ یې دا څنګه جنګ زموږ خپل 40 سال شو په جنګ کې. زموږ په دې خاوره د پښتنو په دې خاوره باندې دا جنګ دی. او په دې کې دا خبره تاسو ته وکړم چې ګوره په دې وختونو کې دا پښتون غریب چې دی دې وخت کې دې ځپلیم دی، دې دردمن هم دی، دې مظلوم هم دی او دې هر څه سره دې تقسیم دی. دې تقسیم دی دا ډېر لوی بدبخت. نو که زما نظریاتي پوزیشن په تېر وخت کې هر څه پاتې شوی، زما په یو یې محمود خان اچکزی وویل د هغې نه زده کړه پکار ده. او اوس د دې خاورې دپاره د دې مظلوم ولس دپاره په ځای د دې چې موږ هاسټیجز اف د پاست شو، د ماضي قیدیان شو، په لمحه موجود کې چې دا کوم چیلنج دی د دې دپاره یووالی پکار دی. هغه څیزونه پرېښودل پکار. نو امن دا کومه طریقه ده چې ستا نه کشمیر اخیستی د انډیا 5 اگست 2019 باندې چې هغه کوم اقدامات وکړل نو د اقوام متحده ټول قرارداد د انډیا د خپل وړاندې کړل. اوس یې ستا سلتاس معاهده معطله او منسوخ کړله او تا هغه سره سیز فایر کې سیز فایر اګریمنټ ورسره ستا موجود دی. او چې کوم ستا ورور دی، ستا ورسره د خاورې، ستا ورسره د عقیدې، ستا ورسره د ژبې، ستا ورسره د تهذیب، ستا ورسره د ثقافت، ستا ورسره د تاریخ، ستا ورسره د تجارت، ستا ورسره داسې رشتې دي چې هغه د ځمکې په مخ ته یو دوه ملکونو نشته، هغه سره ته په جنګ کې دا جنګ نه منو. دا نه منو. دا امریکاني جنګ دی، دا یورپین جنګ دی، دا د استعمار او د سامراج جنګ دی او دا پښتون دشمن جنګ او تربګني ده. دا نه منو. امن موږ ته پکار دی. امن
او د امن چې څوک چغه وي زه ګډاني جیل ته علي وزیر ته ملاقات ته لاړم. داسې محمود خان چغزی ته د علم دی په صحرا کې یو جیل دی او هغه جیل یې بنیادي طور په سمندر کې چې څوک د سمګلینګ کاروبار کوي د هغې دپاره یې جوړ کړی 300 کسان پکې راځي. د کورتو مریض دی بې ګناه، یعنې بې ګناه د ټولو نه لوی ثبوت دا دی چې هلته د MPO تحت ګرفتار دی. تا په سرګودا کې اوسه 3 میاشت، تا په ګجرات کې اوسه 3 میاشت، تا په منډي باودین کې اوسه 3 میاشت، تا په بکر کې اوسه 3 میاشت، تا په کراچۍ کې اوسه 3 میاشت، تا په ګډاني کې اوسه 3 میاشت، تا سکر ته راوځه. دا کوم توهین او تسجیل دی چې پښتون روان دی. دا نصیر کوکي خیل، دا عبدالصمد خان بنوسې، د دې د سره نه د امن نه علاوه بل څه جرم نشته. دا د شرم خبره زموږ د پښتنو لپاره. کا پروینشل ګورنمنټ کې او کا هغه مونږ سیاسیان کا مونږ پولیټیکل خلک چې موږ د خپلو دریو کسانو چې د هغې سوای د امن د چغې پورته کول نه بل څه جرم نشته او په داسې توهینامیز انداز سره داسې لرې ساتي چې د هغې رشته دار هغې ته ملاقات ته نشي. امن به موږ ته راکوي انډر آرټیکل 9 لایف اینڈ لیبرټي. دا د ریاست ذمه داري ده. نو پرسن شل بی ډیپرایوډ اف لایف اینڈ لیبرټي. نه دلته لایف شته او نه لیبرټي شته. لہذا د امن دپاره یو کېدل دا د تهذیب بنیاد دی، د ترقۍ بنیاد دی او هر قسمه نظریاتي وابستګي او جنډې شاته غورځول خاص د دې خاورې او د پښتون قوم د مفاد لپاره. دویم سیز دا دی محمد علي ډاګیوال ډېر جذباتي خبرې وکړلې او یو خبره محمود خان چغزی صاحب هم وکړله، زموږ مشر دی. زه هغې سره لږ غوندې اختلاف ته دلیل کوم او دې ته یوه لار ښیم. دا چې کوم څیزونه فیصله شوي دي په دستور کې د دې نه تاسو مه تښتئ، ځکه چې د دې نه آلریډي وفاق تښتېدلی دی. نو جرم د هغه دی او الزام یې ته په سر علي. نو الزام یې په سر واله ویل منم یې درسه که هغه په دستور کې د پښتون حقوق دی او که هغه واټر اکارډ دی وایي دا سره منم. هغه وایي دا دې نه مني، الزام بیا په ما لګي. ورته وایي چې دا در سره منم رایې کا تښتېدلی نه نه یې درکوي، د هغه الزام به په هغه لګوو او دې قوم ته به ښیو پاکستاني قوم ته چې پښتون دا دستور مني، دا شین کتاب، دا وفاق یې نه مني، دا پنجاب یې نه مني، دا باقي صوفي یې نه مني، دا جرنیلان یې نه مني. نو دې کې تاسو ګورئ لومبی سیز تاسو یو او په دلیل خبره کړل پکار. موږ سره دومره طاقتور دلایل دي چې موږ ته د جذباتو ضرورت نشته دی، موږ ته د جګړې ضرورت نشته دی. ما چې تا کومه عمراني معاهده کې فیصلې کړي دي دا دادي او ماله راکړه، زه صرف دا او چې نه یې راکړې ته منکر یې د وفاق نه، ته منکر یې د دې دستور نه، ته بیا مجرم یې او زه به تا په ګوته. لومبی سیز تاسو وګورئ انډر آرټیکل 151 انټر پروینشل ټریډ. د دې د ټولو نه غټه خلاف ورزي پنجاب کې چا کله زموږ د غنم ده د غنمو ترسیل خیبر پښتونخوا ته دا د دستور د آرټیکل 151 کله خلاف ورزي ده او په تسلسل سره پنجاب وفاق. څه ولې پرې باندې چې کوم د دستور تحت دا چلا په دې سپریم کورټ اف پاکستان کې، په دې پارلیمنټ کې، په دې سینټ کې. دویم سیز 153 نه 155 پورې دا کونسل اف کامن انټرست دی. شاه صاحب اشاره وکړله 90 ډیز کې یو اجلاس پکار دی، 3 میاشتې. تاسو ته پته ده څومره میاشتې شي چې اجلاس نه دی شوی؟ 18 میاشتې. تاسو ته پته ده دا اجلاس یې اوس ولې راوغوښته؟ دی د دستور د وجې نه یا زما ستا د وجې نه نه، سلوټ کوم سیندیانو ته، دی د سیندیانو دپاره راوغوښته، دی د سیندیانو دپاره راوغوښته. کونسل اف کامن انټرست به انډر کانسټیټیوشن 90 ډیز کې یو اجلاس لازمي کوي. هغه اجلاس ته ځکه نه کوي چې په هغې کې به ترې زه د خپل حق تپوس کوم. نو په دې وجه باندې په دې پارلیمنټ کې زه یم د دې له ملا څخه په ما خپل خلک ورته شاباسي وایي. هلته جنګ ځای دی، په دې جنګ پکار دی. نو دا انډر 153 نه 155 پورې 156 محمود خان صاحب دا تاسو دا خبره وویله دا ډېره اهمه ده. 156 ډیل کوي NEC نیشنل اکنامک کونسل. په هغې کې یو خبره لیکلې ده، په هغې کې لیکلي دي چې نیشنل اکنامک کونسل به کار دی چې هغه به دا انشور کوي appropriate remedial steps to ensure balanced development and regional equity. ولکه balanced development کوم ځای دی؟ دلته ریلوې شته؟ نشته. دلته پیایي جاز کوزېږي؟ نه کوزېږي. دلته رسیفیک موټروې شته سوای د 100 کیلومتر نه؟ نشته. دلته په سیفیک کې 60 ارب
ډالر کې چې کومې د بجلی منصوبې جوړه شوه شته یو د سوکي کنارې د 2 کروړو دا کوم ځای کې بیلنس ډیولپمنټ دی او دا کوم ځای کې ریجنل اکویټي علاقایي مساوات دی دا خو ته د دستور خلاف یې پښتون خو در سره دا منلی دی او دې نه ورکوې پښتون له ته د دستور منکر یې دا په وفاق کې چې ناست دي لهذا زه به ماله به ریجنل اکویټي راکړې او ماله به بیلنس ډیولپمنټ راکړې او چې نه راکړې سترګې به دې وباسم او په ګریوان کې به درې لاس بیا تاسو ګورئ دې خوا راشئ دې بل آرټیکل ته راشئ آرټیکل 158 محمود خان صاحب داسې ظلم کېږي چې سړی وایي په خدای کې نو که دا وینه به دې خوټ کېږي او سړی چې وکړم څه 158 ستا ډیل کوي ګیس پرایورټي ریکوایرمنټ چې کوم صوبې نه ګیس راوځي روپۍ حق پې د هغه صوبې دی او دویم دا د ګیس منافع ډیل تاسو ته علم دی موږ څومره ګیس پیدا کړو موږ چې دا نوي ډسکوریز شوي دي د دې نوي ډسکوري سره موږ ټول ګیس پیدا کوو 590 MMCFD دا MMCFD ته لکه 590 یونټ 590 یونټ موږ ګیس استعمالو سره موږ استعمالو ګیس زیات نه زیات 230 یعنی د خپل چې سره استعمالو د هغې نه زیات موږ وفاق ته ورکوو تاسو ته علم دی دا NEC چې ته ما ووایي ریجنل اکویټي بیلنس ډیولپمنټ دا په نظر کې وساتئ تاسو ته پته ده د خیبر پښتونخوا د ګیس انډسټریل کنزمپشن څومره دی محمود خان صاحب 590 MMCFD جوړوم او زما د خیبر پښتونخوا انډسټریل کنزمپشن د ګیس دی 35 MMCFD تاسو ته پته ده دا څومره دی دا دوره دی چې لکه ته اوس د ډي آی خان نه په سیپیک راځې نو په میاوالي کې چې د سرې کومه کارخانه ده د هغې د ګیس خرج دی 100 MMCFD د ټول خیبر پښتونخوا صنعتي استعمال د ګیس د میاوالي د کیمیایي سرې د یو کارخانې 35% دی دا ظلم نه دی دا ناروا دي ناروا او دا ناروا ما سره په کاغذ کې لیکلي دي په دستور کې را سره لیکلي دي او بیا را سره کوي دا د اسلام آباد رڼاګانې زما په وینه دي په وینه دا د اسلام آباد رڼاګانې زما د بچو په غربت په قیمت دي